څو کار دی هغه درته وایم. د اختر پر ورځ باندې چې د اختر اعلان وشو نو معتکفین حضرات به د خپل اعتکاف نه پاسي. اعتکاف والا به څه کوي؟ دی به فورا نه دي چې یاره دا خو 9 ورځې 10 ورځې مې تېرې کړې په منډه کور ته دي. نه، چې اعلان وشي نو دی د ښه مدیدار د اعتکاف په دې ځای کې یو 2 رکعاته نفل وکړي، مستحب 2 رکعاته نفل دی وکړي او په دې نیت دی وکړي د توبې چې خدای پاکه که زما نه څه غلطۍ شوي بیا ادبې شوي معافي غواړم او د شکرې نیت دی پکې وکړي. دا ټیک ده چې اعتکاف پسې رسول الله مبارک 2 رکعاته نه دي کړي، لیکن مطلق نفل د توبې ثابت دي، د شکریې ثابت دي. دې په د خپل عمل باندې د خدای شکر ادا کړي چې نیت کوي 2 رکعاته نفل، نو دې زړه کې دا راولي چې الله زه ستا شکر ادا کوم چې ما له توفیق راکړ او که ما نه څه بې ادبي شوې الله زه د هغې معافي غواړم. نو بیا د الله ته ښه مدیدار په جړا کې سوالونه وکړي، الله زه ستا په دې در کې ناست وم پروردګار. لاول د آخرت دعا، د ایمان دعا، د توبې د ګناه د معاف کېدو، بیا د دنیا د بچو ټولې دعاګانې کولی شي. نو الله نه ښه دعا وغواړه چې الله ستا په در کې ناست وم، دا 9 ورځې مې تا ته تېرې کړې الله، بل څه غرض مې نشته او دا په الله به امید ساتئ چې الله تا به زما دعا قبوله کړې وي. رسول الله مبارک هم فرمایي چې کله تاسو هغه د رمضان چې کله هم د الله نه سوال کوئ نو تاسو داسې طریقې سره سوال کوئ چې تاسو دعا په قبلېدو یقیني چې الله زما دعا قبلوي. د خدای در کې څه کمی نشته. نو معتکفین به خدای ته دې وجاړي او ښه دعا دې وکړي، د هغې نه پس د خپلو کورونو ته رخصت شي. او موږ هم په خپله دعا کې یادوي، موږ هم ورته دعا کوو معتکفینو ته چې الله پې دا ورځې شپې په خیر او په خوشحالۍ تېرې کړي او الله ټول عبادتونه او دعاګانې قبولې کړي او موږ غریبانان کمزوري دي په دعاګانو کې یاد کړي. دویم چې د اختر ورځ شي بس چې اعلان نه شو د اختر او د ماښام مونځ دوی دلته وکړي نو بس بیا دوی تللی شي. دویمه دا دی چې د اختر په ورځ به څه کوئ؟ د اختر په ورځ هر انسان له سحر لامبل مسنون دی او وختي پاسېدل مستحب دی. وختي پاسې د اختر په ورځ ناوخته مه پاسئ، وختي پاسېدل دا مستحب دی. او بیا غسل دا مستحب دی چې انسان غسل وکړي ولامبي، مسواک ومږي، مسواک مستحب دی. ولا مسواک غیر ضروری ویښته والي نوکان کټ کړي دا ولا ټول مستحب دی. او خوشبو پورې کړي او نوې جامې واچوي او که نوې جامې د وسه نه کېږي نو زړې جامې دې ووینځي هغه دې استعمال کړي او خپلو بچو له دې ښکلې نوې جامې واچوي. دا خو اختر دی، د اختر خوشحالي ده. اختر پر ورځ باندې چې څومره خوشحالي وشي الله پې خوشحالېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې صدیقې په کور کې و، ماشومان جینکۍ وې هغوی تمبل وو. د خوشحالۍ په موقع تمبل وال جایز دي، منع نه دي چې ګونګړوګان پکې نه ګونګړوګان پکې نه او مقصد یې خوشحالي وي. تمبل یې وو. دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او عایشه صدیقې له زورنه ورکړه، وی د پیغمبر په کور کې دا کار کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ور واړو ابوبکر پرېږده دا د اختر ورځ ده، دا د خوشحالۍ ورځ ده او دا د اختر ورځ ده. نو د اختر په ورځ باندې د خوشحالۍ اظهار کول، ماشومانو له ښکلې جامې نوې جامې جوړول او که نوې د وسه نه کېږي زړې وله وینځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ سحر وختي راووت، ماشومانو په لار کې لوبې کولې. یو ماشوم داسې غلې غوندې ولاړ و خیرلو جامو کې د دې نورو ماشومانو تماشا کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ماشوم پوه شو، ورغې وی بچې ته دوی سره ولې لوبې نه کوې او دوی څومره ښکلې پاکې جامې اغوستې دي بچې، نو ستا جامې پاکې نشته چې پاکې جامې ته واچې. خیرن خچن ولاړې او خیرنې جامې دې چولې دي. دا ماشوم ورته په ژړا شو، وی د الله رسوله دوی خو پلاران شته که نه؟ زما پلار نشته، یتیم یم. دوی له خپلو پلارانو جامې راوړې دي. زما پلار کم دی؟ پلار مې نشته دی. او دوی له خپلو پلارانو پیزارونه اغوښتي دي او خپلو پلارانو خشته کړي دي. زه یتیم یم، زما پلار نشته. بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یتیم ماشوم زر را په غېږ کړ. دا حضور پاک په زړه کې په مسلمان او په ماشوم رحم ډېر زیات و. دا یاد وساتئ د یتیم په سر به د رحم لاس ایږدی
رسول الله مبارک فرمائی انا وکافل الیتیم هاکا دا گوت مبارک ادا سکلوی چې څوک د یتیم پالنه کوي، یتیم له جامې ورکوي، یتیم له ډوډۍ ورکوي، د یتیم په سر لاس راکاږي، رحم پې کوي، وی زاو دغه انسان به په جنت کې دقسې یو ځای وي لکه دا دوه ګوتې چې یو بل سره یو ځای دی. یتیم په سر به لاس راکاږي. یتیمانانو خیال بساته. دی وجه نه زه اکثر دا یو تقریر کومه، په چا به ښه لګي په چا به بد لګي. زه چې یو انسان پلار مړ شو، ماشومان یتیمانان پاتې شو، نو دا خلک لګي یو مقبرې ته ورسخاتونه وړي او جانمازونه وړي. د خدای ظالمانو ظلم مه کوئ. دا خو یتیمانان بچي پاتې شو. په دې مال کې خو د یتیمانانو بچو حق دی. د څه کوئ ظلم ورسره کوئ. غریبانان دي په پردی کوټه کې غریبانان پراتی اکثر، یا که خپله کوټه موین د رزق درکې نه لري او ماشومان یتیمانان پاتې شو. د یتیم مال اخو ماشومان دي، ته څنګه په سخاتونو کې تقسیمو، په خیراتونو کې تقسیمې. د یتیم مال خوړل ډېر لوی جرم دی. بعضې خلکو ته یتیمات پاتې شي، رواري وي، رورې مړ شي، ترې مړ شي، یتیمانان پاتې شي، په هغه مال خېټه ورواچي. قرآن کې الله فرمایي الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. وایي چې څوک ظلمن زیاتی کوي او د یتیم مال خوري، دی د خپل خېټې کې د جهنم اور ورچي او یان قریب به د دوزخ غرغنډو والا بل شوي اور ته دی رسیږي. د یتیم به ډېر خیال ساتي، د یتیم مال به نه خورې، د یتیم د مال به ډېر خیال ساتي. قرآن شریف کې ردې ډېر آیتونه چې د بل وخت کې به درته بیان وکړم. نو حضور پاک فوراً هغه یتیم ماشوم راوچت که په غېږ کې واغېسته او کور ته یې یوړه، او چې څنګه یې کور ته یوړه هله شا به دله به جامې برابر کړې. بیبیانو ولا فوراً هغه زمانه کې خو داسې جامې نه وې، خو به لنګ او صادر به د پرتوک په ځای به یې لنګ ته وکړه او د کمیس په ځای به بل صادر د ځان نه تو که کمیسونه به هم خلق واچول، پرتوګونه به مچول، خو زیات رواج دغه و. بس جامې خشتې ولمبه او صفې که پاکې که خوشبویې که جامې ورته واچولې او بیا باروسه بچې ها او د ماشومانو سره لوبې کوه. هغه یتیم راغی وړو سره هغه لوبې ټوپونه شروع کړل. نو یو هلک ورته وي هلکه څنګه خوشحاله؟ وی خوشحاله به نه یم چې ما له خدای پاک د حضرت فاطمې په شان مور راکړه او د عایشې په شان، او خوشحاله به نه یم چې ما له خدای د رسول الله مبارک په شان پلار راکړه. په دې به زه نه یم خوشحاله. زما وروڼو تاسو هم دا مهرباني کوئ، خپلو بچو له هم ښې جامې ورکړئ پاکې صفا، او یتیمانان که ستاسو په ګاونډ کې وي په دې نه خوارېږئ، بالکل پې نه خوارېږئ. یتیمانانو له یا که ستاسو په ګاونډ کې کم مسکینان او کم فقیران یو جوړه جوړه جامې والا والی، زکات کې ولا والی خیر دی که زکات تر باندې نه، او که زکات دي صدقه خیراتو کې خوشحاله کې دا ګاونډیان. دې ټولو مالدارو له پکار دي چې دوی د خپل ګاونډیان خوشحاله کړي او په رشته دارۍ کې که کم غریبانان مسکینان خوشحاله کې. ډېر خلک داسې دي چې د هغې د جهیز وس نه کېږي، د لورې وي او نکاح ترې غواړي، د غریب دا وس نه کېږي چې دی له کټ پالنګ والي، دا وس یې نه کېږي چې ول لوښي جوړه جامې والي. دا ستاسو په دې مال کې د دې غریبانانو حقونه دي. د مارونو ګورئ او په دې مه یېرېږئ. زه راته قسمیه نه وایم، ګورئ ما تاسو ته مخکې ویلي دي، زه راته دا خبره مضبوطوم، زما خبره خو باسم تاسو منئ. زه خو د خدای او د رسول د قرآن خبره کوم، ضمناً پکې راته یو واقعه ترغیباً ذکر کړم. نو زه تاسو ته دا قسمیه نه وایم چې ستاسو مال به په دې نه کمیږي، خدای پاک به زیاتوي. ولې زه قسمیه نه وایم؟ ځکه ترمذي کې حدیث د پیغمبر مبارک په دې قسم خوړلی، په دریو څیزونو رسول الله مبارک قسم خوړلی. یو پکې دا ده چې صدقې سره مال کمیږي نه، مال به زیاتېږي. نو تاسو ټولو ته زما چې څومره آواز اورئ، او که په موبایل زما آواز اورئ، او که داسې زما آواز اورئ، او که دلته کې ناست یې، زما ټول وروڼه یې زړه مو در باندې خفه کېږي. هغه شی به زه ځان تاسو له خوښوم چې ځان له خوښ کړم. د مسلمان دا خاصیت دی چې څومره په ګاونډ او په رشته کې غریبانان دي او بېوسه دي، جامې والا والی، ماشومان یتیمانان دي، جامې والا والی. قسم دې په اختر کې به د ډېرو خلکو په کور کې د پراټې وس به یې نه کېږي چې ځان له ماشومانو له پراټه پخه کړي، یو تروړ وړ والا والی کړ. صدقه فطر سرسایه کې ورکې، سرسایې نه علاوه له داسې والی یو تروړ وړ ورولېږې، یو رکوټې ټیمکې غوړي والا ورولېږې که نه. د اختر په ورځ به ځان له هغې غریبانان د خوشحالۍ ته به نری غوښې خورئ،
او ته به پراټې خورې او ته به وریجې خورې او ستا غریب ګاونډي ماشومان به غریبانان دقسې وي، افسوس خدای به دله د قیامت پر ورځ تپوس کوي. دا مال او دولت خو د خدای په لاس کې دی، دا خو تا نه اخیستي شي، هغلی هم ورکولی شي. نن هغه ماشومان یتیمانان دي، ستا د هم یتیمانان کولی شي. زمانونو د پیغمبر مبارکه اقوال دي ځان کې سخا پیدا کړي. پیسو سره څه دغه دنیا د روانه ده، څومره خلک روزانه یو دوه راګیا دي مري او د دنیا دولت ته پاتې کېږي او بنګلې ته پاتې کېږي. دقسې به مونږ ځو، دغه پیسې به په بینکونو کې او دغه پیسې به زمونږ نه په خزانو کې پاتې شو، مونږ به ترې لاړ شو او بیا به ارمان کوو ګوتې به مروړو، هېڅ په لاس نه راځي. دا تاسو ته زه د زړه نه خبره کوم، د مینې خبره درته کوم، د محبت خبره درته کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دې غریبانانو له بې کسو له یو تروړو وړوالی نه به کمیږي. خدای به اجر درکوي، رمضان کې ثواب هم ډېر دی. غوړي والا والی، غوښه والا والی، غریبانان روجي والا والی چې هغه ځان نه پخېږي د اختر په ورځ باندې. مزدورانو نن په مزدورۍ کې څه دي؟ د دې دیاړیمارو غریبانانو څه دي؟ 500-600 روپۍ مزدوري دا هم په رمضان کې څوک نشي کولی. په 500-600 روپۍ کې که یو سړي ته مریض پېښ شو دی به څه کوي؟ یو ګیلکار دی مثلا 1,000-1,200 د هغه مزدوري ده، په 1,200 څه کېږي؟ که مزدور که دغه ورته پېښ شو، مریض ورته پېښ شو، خدای شته په یو ساعت کې دا ټولې ختمېږي. نو تاسو دا دیاړیمار، دا غریبانان او فقیران هر چا ته په خپل ګاونډ کې معلوم دي، یا رشته داران هغې له ورکئ او سخاګانې وکئ. به هر کیف یو خدا شوه پاکې جامې او نوې جامې دا به کوئ. بل به د اختر مانځله د کلي نه بار وځئ. د اختر مانځله د کلي نه بار وتل سنت دی. بلکې دور مختار لیکلی دی او زموږ نورو فقهاو لیکلی دي چې بغیر د عذر نه د خپل محلې په جومات کې د اختر مونځ مکروه تحریمي دی. عذر دا دی چې باران وشو، بار سړی نشي وتی، دا عذر شو. عذر دا دی چې د چا دشمني ده او دی بار نشي وتی، یره ده، دا یو عذر شو. مثال پته ور عذر دا دی چې بار د اختر د مانځه ځای بالکل نشته، څه انتظام نشته چې خلک بار را اوځي، نو دا یو عذر کیدی شي. لیکن الحمدلله نن هغه عذرونه نشته. نن د کلو نه بار د دنیا ډاګي دي، د دنیا شاملاتونه دي، غټې غټې عیدګاهونه دي. څه عذر دی خلکو ته چې نه په سکول کې هم کولی شي، د سکول په ګراونډ کې هم کولی شي. ګوره د مسجد نبوي د مونځ څونه ثواب و. 2 حدیث دي، یو کمزوری دی لږ، 500,000 والا لږ کمزوری دی، او هغه 0 والا مضبوط روایت دی چې د مسجد نبوي کې چا یو مونځ وکړه دله به خدای 50,000 مونځونو ثواب ورکړي. دا لږ کمزوری روایت دی. مضبوط روایت دا دی چې دله به خدای د 0 مونځونو ثواب ورکړي. لیکن بیا رسول الله مبارک په مسجد نبوي کې دومره قیمتي جومات کې قیمتي ثواب والا مونځ د اختر مونځ یې نه دی کړی په مسجد نبوي کې. اختر له وبار وته د جومات نه بار به وته ولته به د اختر مونځ کو، په یو عام میدان کې به د اختر مونځ کو. ځمکه خو چوچه شي پاکه شوه، خیر و خلاص، ځان سره جانماز سړی یوسي. نو بغیر د عذر نه د اختر مونځ د محلې په جومات کې کول علما وایي مکروه تحریمي دي. نو اختر مانځله بار وتل. زمونږ عیدګاه کې خبره راته یاده شي، یره مې نشي د اختر مونځ به په کم په 2 بجې کوي انشاءالله. ښه عیدګاه کې تورنګزو په عیدګاه کې به انشاءالله مونږ د اختر مونځ په پوکم 2 بجې انشاءالله العزیز فکس په پوکم 2 بجې انشاءالله د اختر مونځ مونږ کوو. به هر کیف د اختر مانځله دی وځي، او چې د اختر مانځله ځي نو په ښي طرف دی روان شي، او چې واپس راځي په بله لار دی راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترمذی شریف کې حدیث ته ته به په یو لار راته به په بل لار، په یو لار به ته. او دا تکبیرونه خو د لوی اختر په معروض باندې خلک وی په زوره، لیکن که د رکوټې اختر په ورځ هم څوک ځان سره پټ په لاره تکبیرات وی نو ګنجایش یې شته، ځان سره تکبیرات ووایه. د رکوټې اختر د مانځه نه مخکې خوراک کول دا مستحب دی، سنت دی، او کجوري خوړل دا بیا سنت دی. د اختر د مانځه نه مخکې چې سړی خوراک وکړي او کجوري په مکه مکرمه کې یا په مدینه منوره کې هلته چې سار وختي مانځله خلک لاړ شي نو بیا واپس نه راځي، بیا د اختر مونځ کې واپس راځي. نو چې د اختر څنګه د سار مونځو کې خلک په سفرو کې کېني نو د عربو د ماشومانو سره کجوري وي، تاپیانې وي ورسره، او په دې خلکو باندې په دې صفونو کې ګرځئ. نو چې څوک دوالي هغه ماشوم ورته وایي یو بله مواله خذ واحده، یو کجوره بله مواله،
ولې ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې کجورې خوري ناتکۍ دې وخوري، یا دې یوه وخوري یا دې درې وخوري یا دې پنځه وخوري یا دې اووه وخوري. ګوره په دې سنت و عمل وکړئ ښه. بل خوږ شی هم خوړی شي خو کجوره زیاته مستحبه ده. نو درې کجورې ناتکۍ دا د اختر د مانځه نه مخکې د کور کې هم خوړی شي، دا وخوری، دا مستحب دی. او په لوی اختر کې بیا مستحب دا دی چې د لوی اختر په قربانۍ په غوښه او بیا د قربانۍ د څاروي په اینه باندې خوراک وکړي او د هغې نه مخکې خوراک نه کوي. دا د اختر شوه. اوس زمارونو صدقه فطر به ورکوئ. صدقه فطر مونږ ورته سرسایه وایو. هر وخت کې په رمضان کې ورکولی شي، اگر چې زمونږ د بعض امامانو سره اختلاف پکې شته، خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ټول رمضان کې ورکولی شي. اوس په دې لسو شپو کې ورځو کې هم ورکولی شي، خو بهتر ټیم یې کم دی ادا چې د اختر پر د سهار مونځ شي او د اختر مانځه لځې دې درمیان کې ورکوي. د اختر د مانځه نه مخکې د اختر پر ورځ دې وخت کې صدقه فطر ورکړي سرسایه دی، بهتر ټیم دی. سرسایه به څوک ورکوي؟ نو خو ډېر اوږده مسایل دی، خو چې کم سړي باندې زکات فرض دی او زکات ورکوي دی به سرسایه ورکوي. د ځان به م ورکوي او د خپلو نابالغو بچو به م ورکوي. صرف لږ فرق دی د دواړو په منځ کې. هغه لږ فرق یې دا دی چې زکات دپاره د مونږ د طالبان علما وي انعامي مال شرط دی او صدقه فطر که غیر انعامي وي نو پروا نشته. لکه زه به مثال درکړم. یو سړی د نصاب مالکي ما د رمضان په اول کې تپوس کړی، اوس راته پته نه لګي د سپینو زرو. نو 52 تولې چاندۍ حساب ولګوئ، 2.50 تولې سپینو زرو قیمت دومره پیسې چې تا سره وي نو په تا زکات ورکولم واجب دي فرض او صدقه فطر در باندې واجب ده ورکول. نو 2.50 تولې اندازه تاسو ته معلومیږي. هغه چاله به ورکوي چې هغه غریب وي که فقیر، هغه سره دومره پیسې نه. یو سړي سره 100 دي 19 تولې یا د 19 تولو نه زیات دی به صدقه فطر ورکوي. یو سړي سره 52 تولې 2.5 تولې چاندي ده یا د هغې قیمت یا د هغې نه زیاتې صدقه فطر ورکوي. البته که یو سړي سره توله کالی دی د 19 نه کم دی په ده صدقه فطر نشته، خو دا خو پکې واله ګورئ. بعضې خلک دا بیان په نیمه کې کټ کړي نو کار خراب کړي. پوره خبره اورئ، پوره خبر دا خو پکې واوره چې چا سره 19 نه کمی نو بیا به پې اله زکات واجبېږي چې ده سره نور نغدې پیسې وي. که نغدې پیسې ورسره وي نو بیا شامي کې شته، نو بیا به د دې سرو زرو قیمت ولګې، هغه نغدو سره بیا جمع کې نو زکات به لازم شي. لکه مثلا یو سړي سره توله کالی دی زکات پې نشته، خو که نغدې پیسې د سره وي مثلا 1000 2000 5000 هر څومره چې وي نو بیا به دغه کالې قیمت کې هغې سره به جمع کې نو بیا خو د 2-3 نه زیاتې دي نو بیا به صدقه فطر ورکوي. دا د ضرورت سامان پکې نه راځي. د ضرورت سامان به پکې نه حسابې د کور کټ پیالی فرج شو، موبایل شو، د زمیندار قلبه شوه، سنډه شوه، دا پکې نه راځي. د ضرورت نه زیات سامان د هغې قیمت. یو سړی دکاندار دی د خپل دکان د سامان قیمت به هم لګوي. دی مثال. لیکن اوس زکات او دې کې لږ معمولي فرق دی. د یو سړي 2 کوره دي نغدې ورسره اسم نشته، 2 کورې دي، یو کې اوسېږي یو یې د ضرورت نه زیات دی، پراپرټی لی نه دی اخیستی، پراپرټی لی اخیستی دی او قیمت یې 30-35,000 ته ورسېد، خو بیا به زکات هم ورکوي صدقه فطر به هم ورکوي. پراپرټی لی نه دی اخیستی، یو کور کې اوسېږي یو یې ځان له زیاتې اخیستې چې زما د بچو بشي، سبا مې بچي لوی شي دي له پکې کورونه جوړ کړم. نو اوس په ده باندې زکات نشته چې پراپرټی له تجارت لی نه اخیستې، زیاتی رہتے، لیکن که قیمت دا 30-35,000 ته ورسېد د دغه کور نو صدقه فطر پېشته. یا د یو سړي ځمکه ده نور ورسره اسم نشته نو زکات خو عشر خو د فصل ورکوي خو زکات پې نشته. لیکن که د سره دومره ځمکه و چې د پې خپله او د ده د بچو ادنا ګزاره کېږي نو صدقه فطر به ورکوي، قرباني به کوي. اوس صدقه فطر تاسو ته ما مخکې ویلي زما چې خپل کم حساب دی نو هغه په حکم 2 کیلو غنم یوړو، په حکم 2 او 3.5 کیلو وریجې شوې یا وربشې شوې یا وریجې شوې 3.5 کیلو. لیکن بعض علما 2 کیلو څوک په باندې 2 کیلو یادوي. ما خو تاسو ته ویلي خیر دی زیات ورکړئ، په باندې ورکړئ، دې کې څه دي، کال کې ورځ ده کنه. نو دا صدقه فطر ورکړئ. اوس یو مسله بار ملکونو نه
سعودي نه د دوبۍ نه ابو ظهبۍ نه ډېر زیات ټلیفونونه کېږي. هغه مسله ما مخکې تاسو ته بیان کړې ده او بیا هم درته وایم. یو سړی په بار ملک کې دی، مثال په طور په سعودي کې دی، ابه صدقه فطر څنګه کوي؟ ابه د هغه ځای خپل حساب لګوي، ابه د خپل صدقه فطر حساب د سعودي لګوي، د دې ځای به نه لګوي، د سعودي به لګوي، په هغه خپل ریال کې به خپل حساب لګوي، نو صدقه فطر به ورکوي. دقه رنګې رده بچي دي، د بالغانو بچي سرسایه په پلار نشته، که ورکوي د هغې په اجازت نه ورکولی شي، اجازت پتې غواړي. د ښځې سرسایه په خاوند نشته، که ورکوي نو اجازت تې غواړي چې ستا سرسایه ورکو. د خاوند سرسایه په ښځه نشته، که ښځه ورته وایي چې زه به ستا سرسایه ورکم او دې ورته اجازت وکړي، وکیل یې کړي، نو بیا ورکولی شي. خو دا نابالغه بچو سرسایه دا به دا پلار ورکوي. اوس دې په سعودي کې د ټیک د دې خو به خپله سرسایه د سعودي ورکوي، د سعودي په ریال به ورکوي، هلته به غریب له ورکوي، او که هلته نه ورکوي، هلته ورته غریب نه میلاویږي، نو پاکستان کې هم ورکولی شي، خو حساب به د هغه ځای د دې ځای بني د سعودي. خو چې کم نابالغه بچي دي، د دې سرسایه به د کم ځای بچي خو دلته پاکستان کې دي، نو بچي د پلار تابع دي، که د مور خو تابع نه دي، نو پلار یې سعودي کې دی، نو بچي به هم د سعودي حسابېږي. اگر چې گنجایش پکې شته دی دویم ټکي، خو هغه گنجایش به دلته وباسو، گنجایش به ترې وباسو، پلار په سعودي کې دی، نو دا بچي د چا تابع دي؟ بچي خو خپله نه ورکوي، د بچو حق خو په پلار دی، که پلار ورنه کړه د بچو غاړه نه بندېږي، د پلار غاړه به بندېږي. نو بچی را دی پلار تابع دی، نو چې پلار خپل حساب د ریال په شکل کې ورکوي د سعودي، نو د بچو به هم د ریال په شکل کې ورکوي، د نابالغه بچو. دا ذهن کې واچوئ. البته یو خبره زه تاسو ته وکړم، دې کې بس تاسو ټول مشکلات ختم شي او په سنت او عمل مو شي. نغدې پیسې مو ورکوئ، ورکولی شی، نغدې پیسې به څونه ورکوئ؟ ما خو تاسو ته بل ځل ویلي وو، ما چې کوم حساب کړی ما په زه خو د په کم 2 کیلو، دا خو په غریب نشته، په مالدار ده که نه. ما نه بل چا تپوس وکړ تا خو څه ویلي دي؟ زه خو ما خو چې حساب کړی په کم 2 کیلو زه کوم. هلکه 140 روپو کې د 50 مولیانو نه تپوس کې، د خدای نیکبخته نیت دې ورته زړه دې ورته ګرېدلی دی. 100 روپۍ څه شی دی سړی؟ نن سبا خو ماشوم هم سهار ته سکول ته ځي په 100 روپو نه رضا کېږي. نو نغدې ورکولی شي، ګورې دا نه چې نه شي ورکولی، خو بهتره دا ده چې جنس ورکه. ګوره بار ملکونو والا ته مسله اسانه شوه، جنس ورکه. جنس څه معنا؟ په کم 2 کیلو اوړه یا غنم ورکه. اوس که سعودي کې دا ورکې که دلته یې ورکې، د ماشوم په سر هم دغه په کم 2 کیلو اوړه دي، که سعودي کې ورکې که دلته یې ورکه، بس اوړه ورکه، دلته هم ورکولی شي، هلته هم ورکولی شي. جنس ورکه، خبره خلاصه ده. بلکې زه هم اوړه مو ورکوې، اوړه ارزان دي، د روجو قیمت ولګوې، زما د روجو ولګوې چې غریب ته څه فایده خو ورسي که نه، دغه ورکوې چې د غریب کار پې وشي. زړی هغه زمانه کې د دې اوړو د په کم 2 کیلو اوړو د 3.5 کیلو وریجو د دې قیمت یو، اوس خو فرق راغی. نو زموږ علما وایي هغه شی ورکوې چې انفال المساکین، چې مسکین ته څه فایده وي. 100 روپۍ خو ماشوم چې سکول ته ځي په 100 روپۍ رضا کېږي، ته خدای سره دا ټوقې کې ته ورکه بشیر جان له 100 روپۍ وی او ناته راته وه، دا سیا خوا به یې درته ونوي، هلکه په 100 روپۍ وی ناته دا مخامخ نه وای بالکل. هلته به یې راته ولي چې او داسې او لا خیال ساته که ټوپ یې در باندې و چې پړ کړی بیا یې بشیر جان په 100 روپۍ نشي راضي کولی، خدای سره هغه کې. نو ګوره زما رونو ورکې ښه، بلکې روجې والی 3.5 کیلو روجې والی د یو کس په سر باندې غریبانانو له ورکې. دا خو مړه په مالدار ده که نه یار، په غریب خو نه ده که نه، په غریب خو نه ده، په مالدار ده. نو سم کار به وشي پرې د غریبانانو. نو سعودي او بار چې کم دوستان دي او وي، هغوی د جنس ورکې، جنس. اوس هغوی که اوړه ورکوي، هغوی ته ډېر ارزان دي. اوړه په سعودي کې ارزان دي، په کم 2 کیلو اوړه خو زما په خیال د 3.5 ریالو شو، هغه ورته ارزان دي. او کجورې هلته ګرانې دي، روجې هلته ګرانې دي. نو چې کم شی ګران دی، نو غاړه په اوړو هم خلاصېږي، دا هغوی زمونږ هم پې خلاصېږي. خو فایده په دې کې ده چې مسکین ته فایده ورسي. نو جنس دې ورکړي، خبره خلاصه شوه.
د خپل ځان دا بار مسافر یادو د خپل ځان او د خپلو نابالغه بچو جنس ته ورکي او د یو کس په سر که ماشوم دی او که پلار یې دی په کم 2 کیلو اوړه یا غنم یا 3.5 کیلو وریجې یا وربشې یا 3.5 کیلو کجورې دا دې ورکي ډېره ښه به شي هلته که غریبانان وي هلته دې ورکي ډېره بهتره ده بار ملکې او که هلته ورته غریب مسکین فقیر نه میلاویږي نو کور ته ټلیفون وکړي ښځې ته نورو ته چې د ماره طرف نه د دې بچو ر طرف نه ورکې وکیلان دي کې دا اسانه خبره شوه دا صدقه فطر به ورکې د اختر د مانځه نه مخکې ګورئ او که د اختر د مانځه نه مخکې دې ورنه کړه نو دا نه غاړه نه خلاصېږي وروستو به یې ورکې لیکن رستو کسی دی پورس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک لراغی ویدا اللہ رسول ما نخو سرسایہ یہ رشوی وا ما خود مانزن مخ کی ندا ورکڑی اس میں مرئی ذات کو مرئی دیر قیمتی وی حضور پاک مبارک ورتاو فرمائل حدیث تی گوری وی اے عثمانہ وی تیا یوم رئی دے ذات کو وی کسل مرایانا ذات کے نو اغا ثواب دینے کی کم ثواب کے دا اختر دا مانزن مخ کے پور کولو کے دے دا مہربانیوں کے دا صدقہ فطر و سرسایاں ورکے نا نکوان وصولہ نا ورکے سرسایاں رور کا غریب رور لورکولی شی خور کا غریب خور لورکولی شی رواره غریب دی ماما غریب دی ترور دا ترور بچی غریب دی ورکولی شي خو پلار لا نیکلا نیالا مور لا نشي ورکولی یو سړی دی چې هغه وصوله سرسایه ورکوي نشي ورکولی لور لا ورکوي نشي ورکولی یو سړی دی زوی بار دی او هغه دی وایي چې زه د هغه بار زوی په ځای سرسایه دلته ورکوم د هغه نه به اجازت غواړي چې هغه ورته وایي چې زما سرسایه ورکه نو بیا ورکولی شي کاغه وته نی ویلې او د ورکړه نو اسې ثواب یو شو سرسایه نشوه سرسایه چې پچا واجب ده ابا ورکي یا باغه بل ته وایي چې زما په ځای باندې سرسایه ورکي نو اله به سرسایه ادا کیږي نو زمارونو د حضرت عثمان رضی الله عنه دا خبره مې درته وکړه دا خو د سرسایه خبره شوه اوس اخیری یو خبره درته کوم ټولو مرګرو ته سرسایه متعلق به دغه مسایل تاسو مخکې مو اورېدلي دي او ما هم درته اوس بیان کړل